بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ډېر برکت والده هغه ذات چې دا فرقانی په خپل بنده نازل کړو د پاره د دې چې د ټول جهان والو د پاره خبردارون کې وي. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هغه ذات چې د ځمکې او د اسمانونو د بادشاہي مالک دی چې هیڅو کې ځان لا زوی جوړ کړي نه دی چې داغه سره په بادشاہي کې هیڅوک شریک نه دی چې هغه هر څه پیدا کړو بیا داغه څه یو تقدیر مقرر کړو. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. خلقو هغه پریخودو او داسې معبودان جوړ کړل چې هیڅ څیز نه پیدا کوي بلکې هغه پیدا کړی کیږي چې په خپل د ځان د پاره هم د نفع یا د نقصان څخه اختیار نه لري چې نه څوک مړ کولی شي او نه څوک ژوندۍ کولی شي او نه مړ خلق بیا را پاسولی شي. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. کوم خلکو چې د نبی د خبرې منلو نه انکار کړي دي هغه وایي چې دا فرقان خود تش دروغ دي چې دې سړي د ځانه را جوړ کړي دي او نور خلکو ورسره په دې کار کې امداد کړي دي. لوی ظلم او سخت دروغ دي چې د خلکو په شورو کړي دا وایي چې دا د پخوانو خلکو لیکلي شوی سيزونه دي چې دا سړی په بل چا لیکي او هم دغه ورته سبا بیګه اورول کیږي. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې دا هغه چا نازل کړي دي چې هغه ته د ځمکې او د اسمانونو راز معلوم دي. حقیقت دا دی چې هغه ډېر بخونکې او مهربان دی. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. دوی وایي چې دا څنګه رسول دی چې خوراکونه کوي او په بازارونو کې ګرځي. د تولی یو فرښتہ راونه لګلې شو چې د دې سره وې او نه منون کې يرولې او که نور څه نوې نو یو خزانه خو چې ورکړې شوی وې یا ور سره یو باغ وې چې د تری په اطمینان سره روزي حاصلولې. او ظالمان وایي چې تاسو خو په یو داسې سړی پسې روان یې چې په هغه جادو شوی دی.
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ګوره دا خلق څنګه عجیبه دلیلونه ستا په وړاندې پیش کوي. دوی داسي بیلاری شوی دي چې څو مناسب خبره په ذهن کې ناراضي. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ډېر برکت والا دی هغه ذات چې کچري هغه اوغاړي تعالی د دې سيزونو نه زیات درکولی شي. یو نه ډېر باغونه چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او لوی محلونه. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اصل خبره دادا چې د خلکو هغه ساعت دروغ غنلې دي او څوک چې هغه ساعت دروغ وګڼي داغه د پاره مونږه د غرغندو ور تیار ساتلې دي. هغه ور چې کله دوی د لری نه اوویني نو دوی با داغه د غضب او داغه د غصه आवाजونه واوري او کله چې دوی لاس په تړلې پاغه کې په یو تنگ ځای کې ورواچولې شي نو هلتبا خپل مرګ ته आवाजونه وکړي. په هغه وخت کې به ورته وویل شي چې نن یو مرګ نه ډېر مرګونه وغواړي. قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. دوی نه تاسو کړه چې دا انجام خده او کو هغه همیشه جنت چې د هغه وعده د خدا ترڅ پرهیزګارانو سره شوی دا چې هغه به داغوی د عمل جزاوي او داغوی د سفر اخري منزل بوي چې پاغي کې با داغوی هر خواهش پوره کیږي چې پاغي کې با هغه همیشه اوسي چې داغه ورکول ستا د رب په ذمہ یو خامخا پوره کون کی وعده ده. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. او دغه ورځ بوي چې ستا رب دا خلک هم په ګیره کې راولي او دغوی هغه معبودان به هم راوغواړي چې نن دوی الله پرېږدي او دغوی عبادت کوي. بیا به دغوی نه تاسو کړي آیا تاسو زما دا بندگان گمراه کړي وو یا دوی پخپل دنی غلاری نه بیلاری شوی وو. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هغوی با ارزو کړي پاک دې ستازات زمونږ خدا هم مجال نوو چې ستانه بغیر بل څوک خپل مولا جوړ کړو لیکن تا دې کسانو لا د ژوند ښه سامان ورکړو ان تر دې پوري چې دا سبق تر هیر شو او برباد شوی قوم تر جوړ شو. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم
منكم نذقه عذابا كبيرا. دغه شان با دروغ ثابت کړي هغوی یعنی ستاسو معبودان ستاسو هغه خبرې کمی چې نن تاسو کوي بیا به تاسو خپل مصیبت د ځان نه اړولې شي او نه با د بل زین مدد مونږ شي او هر څوک چې په تاسو کې ظلم وکړي هغه ته به مونږه د سخت عذاب مزه ورسکو. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخکي چې هر څومره رسولان مونږ لېګلی وو هغه ټول با خوراکونه کول او په بازارونو کې به ګرځیدل. په اصل کې مونږه تاسو د یو بل د پاره د ازمیخ ذریعہ ګرځولې. آیا تاسو صبر کوئ؟ ستاسو رب هر څه ویني. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. کم خلق چې مونږ ته د پیش کېدو فکر نه لري هغوی وایي فرښتې مونږ ته ولین را لګلې کیږي یا بیا مونږ د خپل رب وینو. ډېر غرور وکړو دوی په خپل ځلونو کې او د حد نه اوتل په خپل سرکشۍ کې. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. پکم ورځ چې دوی فرښتې اوویني نو هغه با د مجرمانو د پاره سود خوشاله ورځ نوي چغي به وਹੀ اے خدایا پناه غواړو پناه او د دوی چې سو عملونه دي هغه به مونږه د دړو پشانوال وسو. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. بس کم خلق چې د جنت مستحق دي هغوی با په دغه ورځ په خزینو کې وي او د غرمې تیرولو د پاره با خزای بیا مومي. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. په دغه ورځ با یو داسې وریاس کار شي چې اسمان بشلوي او قطارونه فرښتې با راکوزي کړي شي. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. په دغه ورځ با حقيقي بادشاہي صرف د رحمان وي او هغه با د کافرانو د پاره ډېر سخت ورځ وي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ظالم سړی با خپل لاسونه چیچی او وای با افسوس چې ما د رسول ملګرتیا کړې وې. هاي زما بدنصیبه افسوس چې ما فلانه سړی دوست کړي نه وې. زه هغه بیلاری کړم او هغه نصیحت می اون منو کم چې ما تراغلې وو او د انسان په حق کې شیطان ډېر بے وفا وختو. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او رسول بوایي چې اے زما ربا زما د قوم خلکو د دې قرآن نه یو ټوکه جوړ کړی و. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.
اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ خو هم دغه سي مجرمان خلق د هر نبی دشمنان کړی دي او تا ته د لار خودلو د پاره او ستا سره د امداد کولو د پاره ستا رب کافی دی. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. د حق نه منکر خلق وای په د باندې ټول قرآن په یو وخت کې ولی نازل نکړي شو او دا په دی وجہ لګ لګ راغې چې دا مونږه ستا په ذهن کې حق کې نه وو او د دې غرض د پاره مونږه دا په خاص ترتیب سره حصے کړي دي. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. او پدې کې دا فائدہ هم ده چې کله هغوی تا ته یو نوې خبره راوړي یا ستانه سناشنا تپوس وکړي نو په وخت باندې داغه ټیک جواب مونږ تا ته درکړو او په خه طریقه خبره واضح کړو. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. کم خلق چې با دوزخ ته پړمخي ورغورځولې کیږي داغوی د سوچ طریقه ډېره خراب ده او داغوی لار د حد نه زیاته غلطه ده. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. مون موسی علیہ السلام له کتاب ورکړو او داغو سره مو داغو رور هارون د مددگار په تور ولګاو او ورته مو وویل چې دوانه هغه قوم ته ورشي چې هغوی زمونږ آیاتونه دروغ ګڼل دي. اخر دا چې هغه خلک مونږ تباہ کړل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. دغه سي حال د نوح د قوم شو کله چې هغوی رسولان دروغ وګڼل مونږه هغوی ډوب کړل او د ټولي دنیا د خلکو د پاره مو د عبرت نخا وګرځول او د دې ظالمانو د پاره یو دردناک عذاب مونږ تیار ساتلې دي. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. دغه شان عاد او سمود او اصحاب الرس او د منځنو پیړو ډېر خلک تباہ کړي شو. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. پاهوی کې هر یو مونږه اول د تباشو خلکو په مثالونو سره خپو هکړو او اخر دا چې هر یو مو تباہ او برباد کړو. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. او په هغه کلی خو دوی تیر شوی دي چې بدترین باران پری ورولې شوی وو. آیا د خلکو با د دغه کلی حال نوی لیدلې؟ خبره دادا چې دوی د مرګ نه رستو د دوباره ژوند کېدو امید نه لري. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. دا خلق چې کله تا وویني نو ټوکی در پوری کوي وای آیا دا هغه سره دی چې الله په حیثیت د رسول را لګل دی؟ دغه به مونږه گمراه کړي وي او د خپل معبودانو نه به اړولې وي کومنګ پری کلک ولاړ نه وي. ډېر خدا هغه وخت لري نه دی چې کله دوی عذاب وویني نو په خپل به ورته معلومه شي چې څوک په گمراهۍ کې لري تلې وو.
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. تا چری د هغه سړي په حال غور کړی دی چې هغه د خپل نفس د خواهشاتو خپل خدای جوړ کړی وي؟ آیا ته د داسې سړي ذمہ اخیستلی شي چې نیغې لارې تبا راشي؟ یا ستا دا خیال دی چې ګنې په دوی کې اکثر خلک خبره اوري او پوهیږي؟ دوی خو د ځناور په شان دي بلکې د هغوی نه هم زیات ناپوهه دي. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. تو ګورینا چې ستا رب څنګه سورې خوروي؟ کچری هغه غختله نو دا سورې به همیشه په یو ځای ولال پرې خو دی وو. مونږ نور په هغه دلیل جوړ کړو بیا چې څنګه نور راوچتيږي هغه سیمونګه دا سورې رو رو خپل طرف ته راغونډو. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. او الله هغه ذات دی چې شپې ستاسو د پاره جامه او خوب او ذریعہ د آرام او ورځ د پاسېدو وخت جوړ کړو. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. او الله هغه ذات دی چې د خپل رحمت نه وړاندې هواګانې د زیری په حیثیت را لېږي بیا د اسمان نه پاکه اوبو نازلوي د پاره د دې چې و مړه علاقه د دې په ذریعہ ژوندۍ کړي او په خپل مخلوق کې په ډیرو زناورو او انسانانو وبوس کوي. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. دا کار مونږه بار بار د دوی په مخ کې کوو د پاره د دې چې دوی سو سبق حاصل کړي لیکن اکثر خلک د کفر او ناشکرۍ نه سیوا د بل لاري د اختیارولو نه انکار کوي. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. کومنګ غختله نو په هر کلی کې با مو یو يرون کې راپورته کړي وي. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم د کافرانو خبره هرگز ممنه او د دې قران په ذریعہ داغوی سره خد زور جهاد کوا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. او الله هغه ذات دی چې دو سمندرونه یو ځای ساتل دي یو مزیدار او خوږ دی او بل تریخ او تریو دی او د دوانو په منځ کې یو پرده لګېدلې ده یو بندې چې دوانه د ګډوډې دون منه کړې دي. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. او هم دغه الله دی چې د اوبونه یو بشر پیدا کړو بیا داغنا د نسب او د سخرګنۍ دو جدا جدا سلسله روانې کړي. ستارب لوی قدرت والده. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. خلق دا الله پریک دی او د هغه سيزونو عبادت کوي چې نه ورته نفر سوال شي او نه نقصان او د پاسه پری لا دا زیاتې دي چې
چې کافر د خپل رب په مقابله کې د هر باغی مددگار جوړ شوی دی. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. اے نبی صلی الله علیه وسلم تو خمونګه بس یو زیره ورکون کې او يرون کې لګلې دوی ته وایا چې زه خو تاسو نه په دې کار سو اجرت نه غواړم، زما اجر بس داده چې د چا زلغواړي هغه د خپل رب طرف ته لار ونیسي. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. اے نبی صلی الله علیه وسلم په هغه الله باور لرا چې ژوند دې او هیڅ کلا ملکې دن کې نه دی، داغه د سنا سره داغه تسبیح وایا، د خپل بندگانو د ګناهونو نه بس داغه خبر اوسېدل کافی دی. هغه ذات چې پشپغو رزو کې زمکا او اسمانونه او هغه ټول سيزونه جوړ کړ کم چې د اسمانونو او د زمکې په منځ کې دي، بیا په خپل د کائناتو د بادشاہي په تخت کې ناستو. رحمان داغه د شان تپوس بس د چا په کس نه وکړه. آیت سجدہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. دې خلکو ته چې کله ویل شي چې دې رحمان ته سجده وکړي نو وايي رحمان څه سجده؟ آیا مونږ به بس هم ستا په خلا هر چا ته سجده کوو؟ دا دعوت داوی په نفرت کې الټا نور زیاتواله راولي. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ډېر برکت والده هغه ذات چې په اسمان کې برجونه جوړ کړل او په هغه کې یو دیوا او یو سپوږمۍ روښانه کړه. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. او هغه ذات چې شپه او ورځ په یو بل پسې راتلونکي جوړ کړل د هر هغه سړي د پاره چې سبق اغستل غواړي یا شکر گزار جوړېدل غواړي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. د رحمان اصلي بندگان هغه دي چې پزمک باندې په نرمۍ سره ګرځي او چې جاهلان خلق ورته بدر دیوای نو په جواب کې ورته وایي چې تا سلام دی. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. او چې خپل رب ته شپې په سجدا او په قیام کې تیروي او دعاګانې غواړي چې اے زمونږ ربا د دوزخ د عذاب نه مونږه بچ کړه. د دوزخ عذاب خو همیشه تباہی ده، هغه خو ډیر خراب زیده د پاره د قرار او د پاره د اوسېدلو. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. او چې خرج کوي نو نه فضل خرچي کوي او نه شمتیا کوي بلکې داوی خرچ د دوانو اخیری حدونو په منځ کې په اعتدال باندې قائم وي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. او چې د الله نه بغیر بل معبود ته आवाज نه کوي او کم نفس چې الله حرام کړی وي هغه په ناحق نه وجني او نه زنا کوي، دا کار چې څوک کوي هغه به د خپل ګناه بدله مومي. د قیامت په ورځ به هغه له بار بار عذاب ورکړي کیږي او هم پاغي کې به همیشه خوار او ذلیل پروت وي بغیر د هغه چانه چې هغه د دې ګناهونو نه رستو توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل شروع کړي، نو د داسې خلکو بدیانی با الله په نیکو سره بدلی کړي. هغه ډیر بخونکې مهربان دی. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. څوک چې توبه وباسي او نیک عمل شروع کړي نو هغه خو الله طرف ته واپس راځي لکه څنګه چې د واپس راتلو حق دی. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. او د رحمان بندگان هغه دي چې د دروغو گواهان نه جوړيږي او چې په فضل سیس باندې تیریږي نو د شریفانو پشان تیریږي. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هغوی ته چې د خپل رب د آیاتونو په ذریعہ نصیحت وکړي شي نو هغوی پری وړاندې کانو نه پاتې کیږي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. او دعاګانې غواړي چې اے رب زمونږه مونږ ته د خپل خزو او د خپل اولاد د طرفنا د سترګو یخواله راکړه او مونږه د پرهیزګارانو خلکو امامان جوړ کړه. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. دادی هغه خلق چې د خپل صبر بدلبا د دنګ لوړ مکان په شکل کې بیا مومي، په دعا او په سلام سره با داغوی استقبال کیږي. هغوی به هلته همیشه اوسي. سمره خده هغه ځای د قرار او د استوګنی. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ته وایا چې زما د رب تاسو ته څه حاجت دی کو تاسو هغه ته आवाज نه کړئ. اوس چې تاسو دروغ غنل دي نو ډېر ضربه هغه سزا بیا مومئ چې ځان بتري نشي خلاصوله.